دا په دې زمانه کې هم دا په وړتانو کې او دا په جلسو کې دا ټول دا هلکان بلکاني او هلکان خو په سیله نه کوي روانې کوي فساد کې او بیا چې ګڼ هلکان یو ځای شي دا هم سوچ نه کوي چې په دې لار زر مونږ روان یو اتیا سل هلکاني که دغلته ګني نو بلکل اولاړ ګني به راماتوي دا تپوس نه کوي چې حلال دي او که حرام دي هلکان چې ګڼ یو ځای شي که د شپې په لارې را رواني لکه هغه پخوا به شپې رونولې د اخترو نو د خلکو ورونه به په ګټو ویشتو که چېرته لایټ به لګېدلی و بلب به لګېدلی و هغه به یې ویشتو په لینده به یې ویشتو په لوړ به یې وو که چېرته کې څه شی به یې مونته نو هغه به یې غلا کو هلکان خو عجیبه خبره ده نو هلکان په نبي صلی الله علیه وسلم او په زید رضی الله تعالی عنه پسې کړو او هغې اوازونه به کولو چغې به یې والې سپکې چغې به یې والې شپیلي به یې والو او هغې څه کوي چې بیا یو طرف ته بل طرف ته په یو کنده کې نبي علیه السلام را روان و دوی ورته بره به ولاړو په کاڼو به یې ویشتلو